سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الامیني هرکلی وایم. ولسمشر غني تیر ماخوستن د کابل په کارتې پروان ګوروداوره سیمه کې د جلال آباد ښار د وروستۍ ترهګریزې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره چې یو شمېر سیکانو او هندوانو هم پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ غمشریکي وکړه. ښاغلي غني د هیواد د سیکانو او هندوانو له ویرجنو کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ وویل دا پیښه یوه فاجعه وه او حکومت به یې د پیښېدو څرنګوالی په هر اړخیزه توګه وارزوي او عاملین به یې مجازات کړي. د دغو مراسمو په پای کې د ولسمشر په شتون کې نریندر سینګ د اوتار سینګ پر ځای د هندوانو او سیکانو د نوي استازي په توګه معرفي شو. ویل کېږي د تېرې یکشنبې په ورځ د ننګرهار په مرکز کې د داعشیانو په یو ځانمرګي برید کې د 12 هندوانو او سیکانو په ګډون 19 تنه وژل شوي او څه باندې 20 نور ټپیان شوي وو. کورنیو چارو وزارت وایي د بودا د یوې مجسمې او نورو قیمتي تیږو له قاچاق یې مخنیوی کړی دی. د دغه وزارت د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې سرپرست محمد قید څرګند وایي دغه مجسمه چې ویل کېږي 2000 کلن لرغونتوب لري تېره ورځ د کابل ښار د 18مې ناحیې اړوند له یوې هټۍ په داسې حال کې کشف او ترلاسه شوه چې ټاکل شوې وه پر 3 لک امریکایي ډالر وپلورل شي. ویل کېږي دغه مجسمه په کاپیسا کې موندل شوې وه او په دې تړاو یو کس هم نیول شوی دی. په کندهار کې طالبانو یوه وکسیزه ډله د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو لوري ونیول شوه. د کندهار د والي ویاند وایي دغه کسان چې تر دې مخکې د کندهار ښار په ګډون په ډنډ، دامان، شاولي کوټ، خاکریز او میوند ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې په دولت ضد کړنو بوخت وو، بالاخره د څارګر ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. ویل کېږي نیول شوي کسانو خپل جرمونه هم منلي دي. د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله د طالبانو یو قمندان چې اسدالله نومېده له خپلو 2 ساتونکو سره ووژل شو. دغه پیښه تېره ورځ نږدې 12 بجې د یادې ولسوالۍ په زرغون ښار سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی یو موټر سایکل بم د لیک پر مهال وچاودېد. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی زیاتوي په دې پیښه کې د یادې ډلې 15 نور غړي هم ټپیان شوي دي. یو افغان ادعا کوي چې 12 کاله یې له کوم جرم پرته د ګوانتانامو په زندان کې تیر کړي دي. شاولي هغه کس دی چې 2 کاله وړاندې له ګوانتانامو بندخونې آزاد شوی، وایي لا یې هم روغتیایي وضعیت ښه نه دی او حکومت د ده د روغتیا په اړه پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. او 6 تنه د نشهیي توکو د قاچاق په تور په بلخ کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي په هوایي ډګر کې ونیول شول. کورنیو چارو وزارت وایي دغو کسانو غوښتل څه باندې 4 کیلوګرامه تریاک چې په خپلو میدو او یوه سفري بیک کې ځای پر ځای کړي وو هند ته ولیږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ په یاد هوایي ډګر کې د پولیسو له لوري نیول شوي دي. ویل کېږي له نیول شویو کسانو اوس هم پوښتنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.